بسم الله الرحمن الرحیم. تیر کال په همدې ورځ یوه نه مېرمنونکې ورځ وه چې د افغانستان د سرښندونکو په قربانیو سره همدا ورځ راغله. موږ ته یقینا د خوب لیدل و. الحمدلله دا هر څه په خپلو سترګو ولیدل. هغه انقلاب چې افغانان ورته سترګې په لاره وو هغه مو په خپلو سترګو ولید. هغه وحشتونه چې په شلو کالو کې موږ په خپلو سترګو ولیدل. د پای ورځ وه. یقینا د افغانستان اسلامي امارت د همدې ورځې لپاره ټولې قربانۍ ورکړې او هغه ورځ مو په خپلو سترګو ولیدله. زموږ لپاره د ویاړ خبره وه او الحمدلله ټول هغه وحشتونه، هغه تکلیفونه، هر څه چې تېرو شلو کالو کې تېر شو د پای ټکی ورته کېښود.